रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सड़ा रागे वही जो मुसलमाने के विच वाले वेजमायो खुदा वागा खीरन शवे नाम उलम बोलो नवर तमे की खुच उची वे यो गिदड़ रागे खपे उचा तकड़ा पी मुतियाजे होगी वेजमा दे खुदा ورته کتو غاګي ونکو نو مال تداوي چې رب يبول الثعلبان براس آیا داسې شم خدای کې دې شي چې ګډړانی په سر متیازي نو زما عزیزان ورز داو چې دا عقیده د خلق دړنه وستل چې دي دا ډېر ګران واحد ذات اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شروع وکړه معجزات دي کردار دے کریکٹر دے اخلاق دی تاسو ګورئ نن د دنیا ګټ داسې نشته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو والا پکې نشته دا د غلوی کردار وجوا او د لوی شان وجوا عزیزانو په دغه ورځو کې لوی مشکلات داو چې په دې خلقو دا منل چې زه پیغمبر بیا دا په منل چې زه اسمان ته تلم او خدای سره میراث و نیاز شوی دی دا ډېر ګران کار پیدا کړه خلق ابو جهل ویل ته پیغمبر یو خدای ته اسمانونو ته تلې ویل آو وکتا اسمانونو ته تلې نو دا سپوږمۍ د مخامخ وګوره دا په دې اسمان کې دو ټوکړې کا نو بیا به زستا پیغمبري و رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا آسان کار په ګوته داسې اشاره وکړه اسمان کې سپوږمۍ دو ټوکړې شو بعض علماو لیکلي دي چې یوازې دو ټوکړې نشوه بلکې ادواره ټوکړې رااله نیمه په یو لستونی کې نه نوته او نیمه په بل کې او په دې ګریوان کې بیا یو ځای شو بار وته بیا لاړه پاس عرض داو چې ابو جهل استوي ابو جهل اوفو جادوګری خو ډېر لوی جادوګری چې اسمانه پورې دیم جادو رسي بیا بار لاړ او راغو لاس کې کہانی نیولې حضور علیہ السلام ته وایي چې گر رسول چیست در مشتم نهان کته رسولی نو ازما د لاس کې سدي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي څه ورته وایي گر رسول چیست در مشتم نهان کہ خبرداری ز راز آسمان کته رسولی نو زما د لاس کې وایي څه دي چاپ چې د اسمان نه خبرونه راځي نو دا دومره لنډ شیخ به خدای شي چې زما د لاس کې حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې زه وایم چې ستا لاس کې څه دي او کدا ستا لاس کې څه دي دا په خپله ووایه وینا زما لاس کې چې څه دي هغه نشي ویلی تی ووایه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ګوته لاس ته اشاره وکړه داسې سره د ابو جهل لاس کې کاڼو وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ کاڼي یو او دومره یو هغه کاڼي ابو جهل لعین په دې ځمکه راوویشته وی په دې جادو تاسو خیال راغی دا هغه مشکلاتو چې د پیغمبر ورسره مخ